ګرانو ملګرو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تاسو ټول ته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او د صحت جامې په برتن وي. ملګرو په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو سره د ماک ډي انډیکیټر په هکله معلومات شریکوم. ماک ډي انډیکیټر څه ډول یو انډیکیټر ده او څه ډول د دې انډیکیټر څخه موږ استفاده کولی شو. یعنې که چېرته موږ یو کوین اخلو د دې انډیکیټر له مخې په کومو حالاتو کې موږ ته بولیش سیګنال راکول کېږي او په کومو حالاتو کې بیریش سیګنال راکول کېږي. ټول معلومات په همدې ویډیو کې در سره شریک کوم. ویډیو تر پای پورې سره وګورئ او هغه کسان چې زموږ یوټیوب چینل ته نوي راغلي یاست نو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او که چېرته غواړئ د مارکیټ اپډیټ په هکله ځان خبر کړئ نو زموږ ټلیګرام چینل در سره جوین کولی شئ. ملګرو راځو ټریډینګ ویو اپلیکیشن را خلاصو. ټریډینګ ویو اپلیکیشن چې کله را خلاص کړو دلته د انډیکیټر باکس ته راځو. انډیکیټر باندې کلیک کوو. موږ دلته سرچ کوو ماک ډي. کله چې دا سرچ کوو مووینګ ایوریج کانورجنس ډایورجنس په دغه لومړني یو باندې کلیک کوو. کله چې دې باندې کلیک وکړو دغه ډول یو انډیکیټر به زموږ سره اډ سي لاندنۍ برخه کې. کولی شو د دغه یو څه مسافه کمه هم کړو، یعنې دغسې یو څه راکم کړو یا یې زیاته کړو. نو موږ په همدغه عادي حالاتو باندې پرېږدو. دلته اوس موږ ته څه ډول سیګنال راکول کېږي؟ اول خو دغه نومونه فیزونوم، دغه شین رنګ چې تاسو ګورئ ماک ډي لاین ده او دغه نارنجي رنګ چې تاسو ګورئ دغه ته سیګنل لاین ویل کېږي او دغه کیندلونو په شان چې ښکاري دې ته هیسټوګرام ویل کېږي. هیسټوګرام صحیح ده. او دغه کرښه د منځنۍ کرښه چې تاسو ګورئ دغه ته زیرو لاین او یا میډل لاین هم ورته ویل کېږي. د دې کارونه څه شی دي؟ یوازې دا نه ده چې موږ یې نومونه زده کړو بس نور خلاص. کار یې مهم ده. څه ډول کار کوي؟ ګورئ ملګرو، دغه بي کرښه چې تاسو ګورئ دغه شین رنګ کله چې دغه د ماک ډي لاین چې ورته ویل کېږي د سیګنل لاین څخه ښکته خواته کراس وکړي، یعنې ښکته خواته راوغورځېږي. که چېرته دغه کراس ښکته خواته وي نو دا په دې معنا ده چې موږ به په ډاون ټرین کې اوسو، یعنې قیمتونه ښکته راغورځېدلی شي. که چېرته دغه شین یا بي لاین دغه څخه پورته خواته کراس کوي، په داسې حالتونو کې موږ ویلی شو چې مارکیټ به پورته خواته ځي. هر څومره چې د دغو کرښو ترمنځ مسافه زیاتېږي په هماغه اندازه باندې دا کیندلونه هم لویېږي او دا په دې معنا چې دغه ټرینډ به دوام پیدا کوي. یعنې که چېرته موږ په اپ ټرینډ کې قرار ولرو دا به په اپ ټرینډ کې واوسي. که چېرته موږ په ډاون ټرینډ کې قرار ولرو دغه قیمتونه به راغورځېږي. د زیرو لاین کار دا ده چې عموما هر وخت کله چې موږ د ماک ډي لاین دغه د ماک ډي لاین ښکته خواته راغورځېږي د زیرو لاین څخه، نو دا د دې ښکارندویي کوي چې نور به قیمتونه راغورځېږي. ولې که چېرته ماک ډي لاین له زیرو لاین څخه پورته کېږي دا اف ټرینډ باندې دلالت کوي، یعنې کوینونه یا د یو کوین قیمت به په اف ټرینډ کې اوسي او کله چې د زیرو لاین څخه راکښته کېږي په ډاون ټرینډ کې به اوسي. نو دغه موږ ته ښکارندویي کوي. کله چې دغه کرښه ماتېږي د زیرو لاین نو په ډاون ټرینډ باندې دلالت کوي او د دغو ترمنځ چې څومره مسافه زیاتېږي په هماغه اندازه باندې هغه ټرینډ باندې باوري کېدلی شو. او بله مهمه مسله دغه هیسټوګرام ده. کله چې هیسټوګرام شنه وي نو دا په دې معنا چې موږ په اپ ټرینډ کې یو. ولې کله چې رنګ بدلیږي دلته وګورئ شین ده، کله ورو ورو دغه رنګ بدل شوی سپینوالی پیدا کړی. کله چې کیندلونه ورو ورو کمیږي او رنګ بدلیږي دا د ټرینډ په بدلون په معنا ده. دغسې سور رنګ یعنې که چېرته موږ په ډاون ټرینډ کې قرار ولرو دغه رنګ هم تغیر کوي چې کله موږ اف ټرینډ ته اوړو. نو عموما موږ د همدغسې حالاتو څخه استفاده کوو. خو دا له کومو حالتونو کې موږ له ماک ډي انډیکیټر څخه استفاده کوو؟ کله چې موږ په اف ټرینډ کې اوسو او یا کله چې موږ په ډاون ټرینډ کې اوسو، یعنې قیمتونه په اف ټرینډ پورته روان وي او یا ښکته روان وي. د رینج په حالاتو کې موږ له دغه انډیکیټر څخه په دقیق ډول باندې استفاده نشو کولی، ځکه د رینج په حالاتو کې دا یو څه غلط ثابتېدلی شي، یعنې موږ ته غلط سیګنالونه راکوي. خو د دې لپاره موږ باید څه شی وکړو؟ د دې لپاره موږ راځو EMA سرچ کوو. EMA چې موږ کله سرچ کوو مووینګ ایوریج ایکسپوننشل باندې کلیک کوو. کله چې مووینګ ایوریج ایکسپوننشل باندې موږ کلیک وکړو دلته راځو موږ سیټینګ ته. سیټینګ کې دغه سلو ته اړو. صحیح ده، سل EMA کرښه. کله چې دا سل EMA کرښه اډ کړله موږ سره نو په رینج حالاتو کې عموما کله چې موږ دلته په ډاون ټرینډ کې اوسو. ولې ماک ډي فرایز اکشن چې دا د EMA سل کرښې څخه پورته اوسي. په داسې حالتونو کې امکانات دا دي چې شاید دلته بیریش حالتونه هم رامنځته شوی وي، یعنې ماک ډي انډیکیټر د سیګنل انډیکیټر څخه ښکته خواته کراس رامنځته کړی وي. امکانات دا وي چې شاید دا کرښه ماته کړي او که چېرته موږ دلته هم بیریش سیګنل راکړل شي او دلته موږ د سل EMA کرښې څخه لاندې اوسو، د سل EMA کرښې څخه موږ لاندې اوسو، بیا امکانات دا دي چې شاید قیمتونه نور هم راوغورځېږي، ځکه سل EMA کرښه مهمه EMA کرښې ده او عموما د دغو په نسبت باندې قوي کار کوي. نو د رینج په حالاتو کې موږ باید له دې څخه هم استفاده وکړو. کله چې موږ د رینج په حالت کې اوسو او
دغه انډیکیټر موږ ته بولیش سیګنال راکوي ولې موږ دلته لاندې اوسو یعنی د ای ام ای کرښې څخه لاندې اوسو شاید موږ ریجکشن وګورو په قیمتونو کې بیرته قیمتونه راوغورځي یعنی معمولي پمپ کې بیرته راوغورځيږي ځکه هلته مقاومت کرښه ده ولې که چیرته ای ام ای کرښه یا ای ام ای سل کرښه ماته سي او دلته هم دغسې یو بولیش سیګنال رامنځته سوی ده دلته ای ام ای کرښه هم ماته سوی زیرو لاین هم ماته سوی نو قیمتونه پورته خواته تللي ګورئ قیمتونه پورته خواته تللي دې سره قیمتونه ډېر دوام کړی ده نو که چیرته دغه کرښه هم ماتېږي او دلته موږ بولیش سیګنال هم راکړل شوی وي د زیرو لاین کرښه هم ماته سي نو په داسې حالتونو کې موږ ویلی شو چې قیمتونه به ډېر پورته ځي ګورئ دلته قیمتونه په څو کې تقریبا 15 او دلته قیمتونه تقریبا 1,06,000 نو دا یې اوس کار ده په اوږدمهاله توګه قیمتونه پورته خواته ورسره تللی سي د دې تر څنګ موږ باید کوم حالتونه په نظر کې ونیسو موږ باید وګورو چې پرایز اکشن موږ ته څه وایي بولیش پاټرن رامنځته شوی بیریش پاټرنونه ډېر دي د هماغه له مخې هم که چېرته موږ په سایډوي حرکات کې اوسو که چېرته بیریش پاټرن رامنځته شوی وي امکانات دا دي چې قیمتونه راوغورځېږي ولې نور حالتونه باید په نظر کې ونیسو د دغه ماکډي انډیکیټر تر څنګ موږ آر اس آی انډیکیټر هم باید د دې سره یو ځای استعمال کوو نو که چیرته موږ یو ځای دغه ټول انډیکیټرونه او پرایز اکشن سره یو ځای کوو نو موږ ته لا قوي سیګنال راکوي او موږ باوري کېدلی سو په خپل ټریډ باندې او د دې تر څنګ که چیرته دغسې ډایورجنس بیریش ډایورجنس رامنځته شوي وي لکه څه ډول چې موږ په آر اس آی انډیکیټر کې ویلې همدغسې دا خو اوس بیریش ډایورجنس نه ده ولې فرض کوو همدغسې پرایز اکشن کې د دې مخالف جهت باندې حرکات ترسره کړي وي په داسې حالتونو کې امکانات دا دي چې قیمتونه راوغورځېږي یعنې د دغه دوو کرښو له مخې که چېرته دغه دوه کرښې د پرایز اکشن سره په مخالف جهت باندې حرکات ترسره کړي او موږ پورته ټرین لاین رسم کوو حرکتونه په مختلف جهت باندې وي امکانات دا دي چې قیمتونه راوغورځېږي که چېرته دغسې وي چې دلته موږ یو ټرین لاین رسم کوو او پورته خواته بل ډول یو حرکات رامنځته شوي وي یعنې د پرایز اکشن او د دغه د ماکډي انډیکیټر ترمنځ حرکات په مخالف جهت اوسي نو دا بولیش سیګنال ده که چېرته دلته اوس موږ وګورو دلته موږ اوس ګورو راځو دلته یو لاین رسمو دلته یو مساوي یا ورته هغه ډبلیو پاټرن رامنځته کړی ده په داسې حالتونو کې چې موږ دلته هایر لوز رامنځته شوي دي نو هایر لوز رامنځته شوي په دغسې حالاتو کې لوور های په بخښنې سره لوور های رامنځته شوي دي نو که چېرته دلته دا مساوي وي یعنې پرایز اکشن کې موږ که چېرته وګورو یو ډول حالتونه رامنځته شوي وي او په دغه کرښو کې یعنې ماکډي لاین کې او سیګنل لاین کې بل ډول حرکت رامنځته شوي وي دا د دې ښکارندویي کوي چې قیمتونه به پورته خواته ځي او د دې تر څنګ کولی سو په دغه هیسټوګرام کې هم که چېرته دغسې یو حالت رامنځته شوی وي موږ د بولیش او بیریش ډایورجنس حالتونه په هیسټوګرام باندې هم عملي کولی سو یعنې که چېرته دا مخالف جهت د پرایز اکشن حرکات ترسره کړي هیسټوګرام یعنی هیسټوګرام مخالف جهت باندې حرکات ترسره کړي د پرایز اکشن امکانات دا دي چې قیمتونه تغییر وکړي یعنې که چېرته بولیش پاټرن یا ډایورجنس رامنځته شوي وي حالات پورته تللی سي یا قیمتونه پورته تللی سي که چېرته بیریش ډایورجنس رامنځته شوي وي په هیسټوګرام کې قیمتونه ښکته خواته راغورځېدلی سي نو دا د ماکډي انډیکیټر پوره استعمال خدای تعالی دې وکړي چې یو څه مو تر زده کړي وي انشاءالله په راتلونکي کې به نورې انډیکیټرونه او همدارنګه نورې مهمې ستراتیژیانو په هکله له تاسو سره معلومات شریکوم په الله مو سپارم ښاد او اباد اوسئ